زنانه سوال کړل او دا سوال چې کوم دی دا د حیا خلاف دی. نو دا ویډیو چې کوم دا چې کوم بالغ خلک دی یا شادي شوده دی هغه دی خالي وګوري، ماشومان دی دا ویډیو بالکل نه ګوري ځکه چې بدی ویډیو کې د ماشومان لپاره سنشت. سوال دا کړل چې زما خاون هغه زما په خله کې نفس داخلي ذکر داخلي په دې حواله سره شرعي مسله صدا آیا په شریعت کې د دې څه گنجائش ته یا نشته. ګوره دا ډیر دا عمل چې کوم دی دا نه سبا کې ډیر عام شوی دی. دا غي وجه دا ده چې زمونږ چې کوم مسلمانان دي هغه باقاعده غیر مسلمو ته ګوري. نن سبا د نیټ دور غیر مسلمو ته ګوري دا غو چې کوم طریقې دی غي اختیاري. اگر چې ځان ته مسلمانان وي خو د دین چې کوم بنیادی مسائل دي هغه داغونه نه خبره. نو د کومې پورې چې کوم دا مسله ده چې آیا یو خاون خپل د خزي په خله کې ذکر داخله ولې شي یا نشي داخله ولې. یاد وساتئ چې دا یو غیر اخلاقی عمل دی. اگر چې د خاون چې کوم دا نفس ته د دې باهر چې کوم حصہ دا ناپاک نه ده، لیکن دا چې کوم عمل دی دا غیر اخلاقی او غیر شریفانه عمل دی. یو شریف انسان دا عمل نشي کولای ځکه چې دا خله چې کوم دا د دې خله په ذریعہ باندې منګه ډوډۍ خو دا خله الله رب العزت د ډوډۍ خوراک لپاره پیدا کړل. دا خله الله رب العزت خپل د عبادت لپاره پیدا کړل. دا خله چې کوم د الله رب العزت خپل د ذکر لپاره پیدا کړل. دا خله خپل د الله خپل د کلام د تلاوت لپاره پیدا کړل. د دې خله په ذریعہ باندې منګه الله رب العزت سګو یادو داغه تعریف کو حمد و ثنا بیان. د دې خله په ذریعہ باندې منګه کلمه شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم او د دې خله په ذریعہ باندې منګه قرآن مجید تلاوت او بیا یو انسان را لګي په دغه خله کې ذکر داخلي دا یقیني طور پر دا هغه سره کې دی چې هغه د شریعت نه بالکل نه خبره. الله رب عزت تاسو لا چې کوم زنانه درکړل چې کوم فطری عمل لغه تاسو اختیار کړئ په هغه کې فائدم ده، په هغه کې مزم ده او په هغه کې هر قسم نه چې کوم دی تاسو چې کوم نفع د هغه څه شي چې کوم فطری عمل له چې کوم لار الله رب عزت د دې کار لپاره پیدا کړل هغه کې الله رب عزت لذت یې خېده. دا غي نه علاوه چې کوم کس په نور لارو کې چې کوم د لذت تلاش کی نو په نور لارو کې لذت نشته بلکې د خپل عزت په خپل خرابول هغه زنانه په مخې ته بداغي خاوند سره یو قدر یو قیمت چې یو خاوند را لګي خپل د خزي په خله کې چې کوم د ذکر داخلي دا یو شریف انسان نشي کولای. بهرحال دا یو ناجایز عمل له مکروه عمل له د دین ځانو ساتي او چې کوم فطری عمل له چې کوم الله رب عزت د ذکر لپاره پیدا کړل دا غي بذریعہ باندې تاسو کولای شئ او د دې عمل نه ځانو ساتي. ډیر شي خلک په دې عمل کې مبتلا دي. الله رب عزت موږ تاسو لا دین صحیح سمجھ راکړي او پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.